السلام علیکم دوستانو، شردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست دوستانو. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د سیریز بورډ په واسطه باندې. دوستانو موږ څنګه کولی شو چې خپل یو چتی پکې په خپل کور کې په دې باندې ټیسټ او چیک وکړو چې آیا دا روغ دی که خراب دی، که پر پکې راغلی، که کراش شوی دی او که نه شارټ شوی دی، کویل نه هیټ اپ شوی دی. دوستانو اول به تاسې سیریز بورډ لرئ. د دې سیریز بورډ د دې ټیسټ بورډ په واسطه باندې تاسې کولی شئ دغه خپل چتی پکې هغه چیک کړئ. دوستانو راځو عملیې ته. اول دوستانو د هر پکې نه کاغذ چتی وي او یا ډنډې وي، د هغې څخه 3 تارونه راوځي او د ډنډې نه 15 تارونه راوځي. نو دوستانو چې کله د چتی پکې نه 3 تارونه راوځي دا مختلف کلرونه لري. دا مین تار چې دی هغه ډایرکټ تار موته وي، کامن موته وي، د رنګ بدلي. او دا دوه چې کپسټر تارونه وي دوستانو، یو ته غوټه یو بغیر د دغه نه. کوم یو ته چې غوټه وي دوستانو هغه د رننګ تار دی، کوم یو چې همدا ساده هغه د سټارټینګ دی. کله چې تاسو دوستانو دا پکې ګورئ او دې ته کپسټر لګوئ نو تاسې به سیریز بورډ راولئ. اوله کې به په خپلو کې ټچ کوئ چې ګروپ لګېدو دوستانو تاسې عملیه د هغې نه وروسته اجرا کوئ. نو د دې چې دوستانو اوله کې به د مین ته ور واچوئ، دا د مین دی چې آبي رنګ ولري او دا دوه تور دي. نو دې سره به وګورئ دوستانو چې کله ګروپ ډون ښودو نو زمونږ دغه د سټارټینګ کویلونه چې دي دوستانو هغه صحیح دي، روغ دي، مشکل نه لري. کله چې ډېر د دې نه ډیم ښودو، کمزورې ښودو نو هغه زمونږ د رننګ تارونه دي. نو دوستانو راځو ګورو. دلته تاسو دوستانو وینئ چې دغه د سټارټینګ تارونه او د رننګ تارونه دوستانو دي کې دغه فرق دی. ګوره دا فول شوي دي. کله چې ګروپ دوستانو فول لګي نو دغه تارونه دا چې کوم کویلونه دي د رننګ هغه د منځه تللي دي او د سټارټینګ کویلونه دوستانو تاسې وینئ چې دا روغ دي. بیا دوستانو د دې شارټ وګورئ، که باډي سره ګروپ لګوو نو دا شارټ دی او که نه دوستانو دا صحیح دي. نو په دې طریقه باندې دوستان تاسې کولی شئ چې په مین تار کې اوله کې دا کنجه ولګوئ، د هغې نه وروسته د سټارټینګ تار وګورئ، بیا د رننګ تار وګورئ. کله چې ګروپ فول لګوو دوستانو نو هغه کویل ډیمیج شوی دی، ختم شوی دی. او کله چې دغسې ډول لګوو هغه صحیح دي. نو دا پکې دوستانو دا نیم شوی دی او نیم چې کوم دی هغه پاتې دی. نو دا چې کوم دی دوستانو هغه جوړولو ته ضرورت لري. د دې کویلونه مکمل باید چې لرې شي او مکمل دا نوی جوړ شي. نو دوستانو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ خپل پکې چیک او ټیسټ کړئ. دوستانو زموږ ویډیو همدومره وه. توجه نه مو یو جهان من. السلام علیکم.